بنو بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو حبیب الله همدرد بیدره کې دا وخت یو اکسیډنټ شوی دغه گاډي تاسو لیدئ شئ چې دغه ونې لره پرې خو دې شوی دی او دغه روډ په غاړه باندې دغه ټریفیک هم جام شوی دغه خلک د سیمې راوتی دي تاسو کتلی شئ دغه گاډي چې دغه گاډي ډیر زیات نقصان ورته رسېدلی زیان رسېدلی دغه ونې سره جنګېدلی اوس خو دې شاته کړی ولې دغه ونه چې ده دغه هم والده دغه اکسیډنټ تازه دغه پیښه وشوه څو شېبې وړاندې چې دغه گاډی وجنګېدو دغه گاډي حوالې سره د دې سیمې د خلکو نه به تپوس کوو چې دا اکسیډنټ څنګه رامخې ته شو او په دې کې آیا څوک شوي دي که نه دي جي السلام علیکم څه به راته وایي دا اکسیډنټ څنګه وشو کسان زخمیان دي پکې دوه کسان پکې زخمیان دي سړي دي تاسو به څه وایئ جي ته وایي د اکسیډنټ وخت کې اکسیډنټ نه مخکې زه د بریک پیل شو او څنګه چې بریک پیل شو کنه دغه شان دی ونې لره واچو پوه شو دوه کسان پکې زخمیان دي خو د مرګ نه بچ دي د مرګ نه بچ دي څومره خلک پکې ناسو او کسان پکې ناسو یو شپږ کسان پکې ناسو 15 کسان پکې ناسو 15 کسان او دوه درې پکې دل نور دا ملګری وای پکې ناسو رته نن تاسو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی صبر راته وای دا اکسیډنټ څنګه وشو اکسیډنټ استاد نو ما تاسو کو تاسو کو دي سیکنډ پوزیشن کې ناسو مجي نو استاد لیدر تغشیو او بیا مخه د غړي راغی کنه بل بیا هغه بچ کو نو بیا دغه دا غاډي نه بچ کو دی ونه لره او جی څوک زخمیان دي ډرور زخمی دي که نور کسان یو فرنٹ سیټ کې وکسته او دوه فرنٹ سیټ ولا دغه زخمی دي او جی صحیح جی کتون کو تاسو کته شي دغه گاډي دغه دروازه دغه گیټونه ورانو جوړ پراته دي کداغه سیویل کسنګ چې خلک وای نو بیا خو دغه ډرور ډیر لوی حکمت کړی چې خپل گاډي ونه لرا چولې ولې بل گاډي لا یا بل څه د مخلوق ته یا انسانانو لندر اپریخه دغه گاډي د ډرور سره هم یو دوه خبرې کوو دغه نن معلومات کوو چې هغه په دې حواله سره سوی دغه پیښه حواله سره دغه په بیدره سیمه د جی د بیدره ډاک سره چې دا واقعیا را مخ ته شوی او د بیدره ډاک سره دغه پیښه شوی ده چې تاسو ته موږ وښودله دغه گاډی دی دغه گاډي ډرایور هم ولاړ دی دغه سره به دوه خبرې کوو چې هغه د حوالې سره سوی دغه گاډی تاسو کتی شئ چې دغه گاډی د راپرېښی دی د ونې له راپرېښی دی دا دغه گاډي شیشې پرتې دي چې تاسو کتی شئ دغه د ونې نه پټونه تلي دغه گاډی دی چې ډېر زیات زیان ورته رسېدلی او دوه کسان پکې زخمیان هم دي کوم چې د مټې ذاکر خان شهید هسپتال ته رسول شوي دي چېرته چې د هغې درملنه او علاج روان دی د دې سره د دغه سیمې خلکو په وینا د دغه گاډي بریک پیل شوی د بریک پیل کېدو وروستو دغه ډرایور دومره کړی چې دغه گاډی بل گاډي یا خپل انسانانو نه بلکې دغه ونې ته راپرېښولی دی راپرېښی دی او دغه ونې د لګېدو نه وروستو دغه گاډی چې دی دا دغه شوی دی دا تاسو کتی شئ چې د ګاډي دننه مناظر هم کتی شئ چې د ګاډي دغه ډیسبورډ دغه سوچونه دغه هر څه چې دي دغه وران ویجاړ پراته دي او سیټونه هم ټول خراب شوي دي تاسو کتی شئ دغه شیشه هم هغه ځای ماته پرته ده پوره ګاډی چې دی سوچ بورډ یې هم مات دی ورسره دغه چې څه دي ټول مات ګوډ شوي ولې شکر دا دی چې کسان زخمیان دي البته څوک ځاني زیان نه دی رامخې ته شوی څوک پکې مړه نه دي نو دا هم د خلکو دپاره او زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې اکسیډنټ وشو ولې ځاني زیان نه دی رامخې ته شوی دغه ډرایور چې دی دلته ولاړ دی په ټلیفون خبرې هم کوي دغه سره یو دوه خبرې کوم السلام علیکم ورو وعلیکم السلام نوم راته ووایه خپل عمر فاروق ته کوم ځای کلام او د څومره وخت نه دا ګاډی چلوئ یاره چې زما تقریبا وشو 2002 دی خو په دې ټرانسپورټ کې یم 2021 کاله دی وشو یعنې شل 20 کاله مې وشو دا واقعه څنګه راله دا په اوورټیک کې ما ګاډي لیدل لړه شو په اوورټیک کې دغه دوران کې لیدل لړه شو بریک کارونه په مخ نه بل ګاډی رالو بس هغه مې بچ کو ونې ته مې شیتولو نه نو حوصله دې برابر و دومره چې یعنې الحمدلله زه نو سوچ هر څه فکر مې برابر و اوس پر دې ګاډي ته مې راچولې وې خو بیا هغه هم نقصان و ډبل نقصان و خو دا ونې ته ما خپل ګاډی زه خپلې سره به قابو ګاډی د خپل لګ الحمدلله ذاتي ګاډی دی لوی زیان خو دې وشو خدا دې شکر دی الحمدلله بس په دې کې الله په نوم لک شکر دی لکه زخمیان شو هغه معمولی غونډې و د مرګ نه هر سړی لکه بچ دی اډوکې مډوکې بچ بل ګاډی دې بچ کو یعنې او جی بل ګاډی مې بچ کو کسان هسپتال ته چا ورسول 1122 والا 1122 ریسکو والا او جی ریسکو ډېره مهرباني جی کتون کې اوزل بیا تاسو ته وایو د بیدرې په دغه سیمه کې ولاړیو دغه پلان کوچ چې د بریک پیل کېدو له وجې دغه ونې لره پرېښې دغه ډرور خبرې هم تاسو واورېدې دغه په وینا هغې ډېر کوشش وکړو چې په هره طریقه وي چې د خلکو ژوند بچ شي نو هغه په وینا چې خپل تاوان مې وکړو ولې د خلکو تاوان ونه شو ځاني زیان رامخې ته نه شو هم د دې سره زمونږ دغه پروګرام او دغه پیښه مخې ته چې راغلې وه د دغې
دغه وخت خپل پای ته رسېده ملتیا مو مننه کوم کور مو ودان خپل کوربه حبیب الله هم درته ورکړي اجازت د لوی الله په امان